د قیامت په صغرا او کشنی علامو کې علماو د نونه څه تقریبا 150 کاله مخکې دا ویل چې یوه د علامه پاته نه ده چې هغه دې په صغرا کې وینه ته دې ګوته پکښې دې دا دې پاتې صرف کبرا پاته دي لوی لوی علامې د لوی علامو مثال دی لکه هغه د تسبو تار چې وشکېږي کله چې یوه ښکاره سي لکه لمر ته چې پېخوا راختل مغرب د خوا چې پر کومه خوا ډوبېږي نو لکه هغه تسبو تار چې وشکېږي دغسې یوه د بلې پسې پله پسې مسلسل سي زما ګرانو عزتمندو وروڼو د یو څو علامې زه راخلم وګورئ په ځان او معاشره کې چې دا شیان شته که نشته مثال درواغ ویل به ډېر سي څه کې وایست مثال وخت به زر تېرېږي اچانک مرګونه به ډېر سي چې یو بم پټاو سي څوک به دې خبرې چې زه به مرم مریض خو لا بیا ما ځان ته څه تیه وتړي چې یار مریضي ده هر څه ورسره تړلي دي لیکن دا چې په هېڅ نه خبر نه اتر بیا خاص کر چې په زړه په والو باندې مړه کېږي د هغو شمار نشته زړه ټیک د سر رګې پټاو شو زلزلې به ډېر دې کال به اوس راځي چې هغه زلزله نه کي پکښې دلته زلزله وه 6.0 وه 10.0 وه 5.0 وه لا د زموږ زړه ته نه لوېږي لا موږ ډېر د خدای بیرېدونکي انسانان هم د خلکو بدلېدل نن به درته وي و سبا به هغه وونی چې پور در څه غواړي بیا سره کوم ول ما ته خو یو پلا رقم وخانده لکه پور چې دې وړی خپل حق به دې سبا ورسره جنګ وای خان نه دي خراب هغه څه خواري باندې دې سر کوم ایو سړی و دې بل سره دوا وي د مور دلې را باندې کوي کې پر خپل پیسو په خواستې را څه غوښتي قرآن شریف یې راته اخیستی واده یې را سره کړی قریب میم دی وای دین به ناشنا سي نن چې دیندار خبرې چاته وکړي پر 80 کاله کورشادي په گنج کې ناست دي لمونځ به نه یې زده کوي په تبلیغ کې به نه اوسي دین به خلکو ته ناشنا سي سره د دې مدرسې هم ډېرې سوې زیاتې سوې لیکن لمونځ نه یې زده مثال زه درته دعا کول به ډېر سي خو نه به قبلیږي او طهارت دا ماډرن توب دا کپړې چې کومې دي طهارت ډېر ښه شی دي نصف الایمان دی لیکن دا شو خیالو دا فخر و غرور دا ځان ښکاره کول دا شی به هم زیات سي د موسیقي او د غزلو رواج عام کېدل دومره عامې دي چې اوس ته چاته وایه مه وایه مې کوه داسې ورته ښکاري لکه ته چې د یو سخت ظالم د دی خو هغه وخت دی یو چا ته چې وایي د لمر څه وسوري ته ودرېږي نو دی به دستي ته توی څه به راکړي تو ظالمه خو ستا دپاره وایم چې لمر نه سوري ته ودرېږي نه بې مطلبه د بدکارۍ او د زناګانو د بېحایي زیاتېدل په خلکو کې د بخل مرض زیاتېدل تر دې به نو بالا بخیل چیرې د نامه دپاره د 100 لک روپو ډوډۍ کوي فقیر دپاره د مسکینې پیسې نه لري د پور دپاره نه لري سایه ورته ودرېږي بل ورته ودرېږي بل قریب ورته ودرېږي د خانه خراب هغه به قریب هسپتال کې ورته پروت د نشو عامېدل د شرابو نه راواخله نن کمې نشي دي چې نوم یې سړي ته نه معلومېږي د خیانت عام کېدل د مال او د دولت پراخه کېدل د ویښتانو تورول د دروغو ګواهي او شاهدي ورکول د وسیله رحمۍ او د رشتهداري پرېښودل او قرابت ختم کېدل نن دا خلک دا وایي د عامو خلکو پر خوله دا مشهوره ده وایي بس یاره چې بس چې څونه د قریبه څه لري یې ورسره خفه یې تعلق نه ورسره څه چې وسابه یې سر هم په خلاص ما په خبرو باندې او قرآن کریم د سوال ذریعه جوړول د ماجد کې کله ته لیدلی چې ودرېږي داسې ښه ایتونه ووایي او هغه ایتونه یې په یاد کړي چې په هغه کې کوم دغه ذکر یې د انفاق ذکر یې ما خو چې څومره فقیران لیدلي چې یو څه ملا یې به یې بیخي نور ترتیب سره برابر کړي الله دې به موږ رحم وکړي
او دارنګه د شکلونو مسخه کېدل، د نیکانو خلکو کمیدل او ختمیدل، د کافرانو راغونډېدل او په مسلمانانو باندې حمله، په مسلمانانو باندې ژوند زندگی راتنګول، د مرګ او ارزو ارمان کول، د مسجدونو شایسته کېدل، قتل و غارت و غلاوی و خونریزی و د وینې تویدل و دا زیاتېدل. غل دې نن دی بولي نه ستا د اکا زوی به یې به تربور یې به همسایې لکه ته چې چرګ یو دله په لاس ورغلی نه ستا به اولاد ته ګوري نه به ستا او ورته وایي والله که دې دی وبولم لکه چرګ. توبه استغفر الله. دین او ایمان او د دنیوي مالونو دپاره خرڅول، ژیرې به یې دومره ایمان به زره نیکي پکښې قسمونه به یې درچاخ، بازارونه سره نږدې کېدل او داسې نورې ډېرې علامې هم دي. تاسو دغه یو څو ته وګورئ چې کومه یوه نشته کې پکښې دي.